داسې به وکړې ښه پهلوانه دغه پیسې به در واخلې دغه مزدورانو ته به یې سره ورکړې سمه ده سیدي دغه مې درته ویله تا ګله هغه نو ساکا راته وویله ول 1000 افغانۍ که دې راکړلې کوچنیان یې لکه چې سره مریضان دي ول بیا به په تنخوا کې راسه ګرځه خیر ته اوس هغه پرېږده کوچنیان به خدای ور جوړ کړي دغه پیسې د رامزدورانو پر ورسوه سمه ده سمه ده او پر کار باندې ورګرځه ته پر کار باندې هم نه ګرځې یا باندې ورګرځم خو دا کارونه دي تا ګله څنګه یې کوم خو تا ته معلومې ده چې کارونه بیخي ډېر دي باوره ولې څه سوي دي اواز ولې داسې وارخطا دی چیچې ولې څه په سوي دي بس په څه په 2 دقیقې کې ځان در رسوم تا ګله څه کیسه ده لکه چې د باور په مور یو څه سوي زما خواته نه کېږي تاسې لاړ شئ خپل ډوډۍ وخورئ ګوره ورېندارې چې ته هر څومره خوابدې سې اوس ته په لاس نه درځې سکینه دې خدای وبخښې اوس هغه نه راژوندی کېږي نو ته د لوږې څخه ځان وژنې راځه ډوډۍ دې وخوره څه وکړم سکینه خوارکۍ مې یو ګړی د زړه څه نه وځي هر ګړی مې سترګو ته دورې دورې کېږي کومې خوارۍ نه وې چې پر دې تېرې نه سوې خیر دې ورېندارې زما دپاره راځه لږ ډوډۍ وخوره نه خواته مې نه کېږي تاسې ولاړ شئ خپل ډوډۍ وخورئ راځه بابا خواته مې نه کېږي څه کوې اوس ځان وژنې د لوږې هغه ستا په غم راژوندی کېږي چې ته دومره غم کوې د درو ورځو بالا غم ګناه لري دومره غم مه کوه څه کوې اوس ځان د لوږې وژنې راځه خپله ډوډۍ دې وخوره یا خدایه دا د ځینو خلکو ولې دومره سخت زړونه وي په سکینې غوره کوي په سکینې غوره کوي په دې کور کې څومره سختۍ تېرې سوې په دې کور کې یوه ورځ د خوشحالۍ ونه لیده یا خدایه ته په هغې باندې ورحمېږې په دې کور کې په بله داسې ښځه پیدا نه سي خدای دې ماته مرګ راکړي مرګ چې نور د دې جنجالو څخه خلاصه سم ما خو د پلار مینه په سترګو ونه لیدل او پاته سوه مور هغه خو زما د غمه مړه سوه زما د غمه او پاته سوه ورونه مې د هغې سره مخ خپل دښمني کېږي دا ډېر عمر کېږي چې نه دي راغلي او ما هم نه ورپرېږدي چې زه هم ولاړه سم په دې رقم خو ولاکه جوړه سي چې پر ټوله دنیا وګرځوم ما ته دعا مې وکړه په دې ټولنه کې ښځې ارزښت نه لري ارزښت خو یوازې همدا موږ ښځې یو چې هېڅ مو په وس نه دي پوره
هیڅ او پاتې شوه نارینه چې هر څه یې زړه وغواړي هغه کوي هغه ژاړه نه ته دونه غم کوې فقط هغه ستا په غم راژوندی کېږي خدای مې د عطاګل جان زوی ژوندی راته ولري داسې ناوې به ورته راولم لکه د 14 سپوږمۍ داسې ناوې به د خیر ورته راولم خپله مځکه بېرته درڅخه اخیستې ده یا سردار خپله مځکه نه ده راڅخه اخیستې مځکه ما په خپله ورېلا کړه ولې بس نور یې خوند نه راکوي چې راځه د مځکه وکړه کاکو داسې وکړه راسه هغه زما مځکه وکره یو خپله غریبي او ګزاره په کوه سمه ده عطاګله ستا کور ودان موږ د هېڅ وخت ناامیده نه یو پرېښي هر وخت یې زموږ سره کومک کړی دی نو کاکو چې دا زما سر وغوړېله د تا قربان دی موږ تاسو سره دوستان یو شکر دی په دا دوستي کې چې یو بل ته په ښه سره ور نه سو نو هغه دوستي څه خوند کوي دا بل خو مازې کم عقل دی چې په هېڅ دوستي نه پوهېږي مازې پر ځان باندې نوم د سردار ایښی دی نور په قرابت نه پوهېږي هی عطاګله خدای دې هدایت ورته وکړي څه په وکړم د دې پلار دغه سټمبه سړی و د هېچا خبره یې نه منل ته ګوره زویه په ډېرې سوچونو دې ځان ختم کړي د سکینې د مرګه سره دې بیخي د ژونده څخه لاس واخیستی بیخي د زړه تور کړي د دنیا څخه یا مور هېڅ کیسه نه ده ته ګوره زویه د پخوانیانو خبره ده وایي چې سر سلامت وي خولۍ ډېرې دي زه به در څو پورې ژوندی یم په تا او ستا په اولادو مې زړه ختلی دی زویه زما دا ومنه بل واده وکړه اون به د اولادو ته د مور مینه پیدا سي اون به زما زړه پر قراره سي سمه ده مور زه به فکر پر وکړم زویه ته مازې اراده وکړه مورکه به د داسې نجلۍ درته وغواړي چې وښایسته یې سپوږمۍ اریانه سي او عملته یې ټول دوستان اریان پاتې سي خیر مور ما درته وویله چې بیا به زه درته ووایم منیجر صاحب ستا سر وخوري بس که غوړه ماله چای دې کومه چې ما نه وینې
ورشه چای راوړه په سترګو سره په سترګو وسره دا به منیجر صاحب دغه لاس یې د چیش لپاره ورکړي سترګې نه لرې بل ویلی د دغه ځای نیسه ښه د کلاس یې زګرټې لاسونه دې خیرن دي ښه دا ولې لاس ترخې دي دلته راشه دلته راشه هلک دا ولې ترخې دي کمانډه د چیش لپاره درو دا دفتر دی دفتر چه شو دی دفتر دی که پروپوزل صاحب در خبر شو پوسته که جوالات و بسیرات نشیازه رنجیازه کشده کلاس راچی کشده کن زکشو بلا ورز دا استرخیه بخیره که زن سامده دا دفتر چه دی پس خانم سی را خیسته ترخیه جایی بخیر پلوشه ته بیا ولې داسې خوابدې ناسته خوابدې په دې یم چې ما ډېر مستا انتظار وکړي خو ویرېږم په دې چې سبا ته یو بل ځای یو بل ګوره لیونۍ د زلمي واده ده زه ستا سره واده کوم چې زه به ستا کوزده کوم خو که بابک ونه منل نو بیا ته وارخطا کېږه مه کاکو جان به زما ستا د کوزدې په باره کې هېڅ ونه وایي ځکه چې هغه زما اکا دی څه وخت چې زه د پوهنتون څخه فارغه سم په هغه ورځ به ستا دستمال خپل کور ته راوړم رښتیا وایې هو سترګې شرابې سترګې تاسې دلته ازاده پښه ګرځئ او زه پوروړی یم ونې یې کوم پرېږدم چې دغه وسوسې وایي دا ګر دنیا خوا به دی سلام علیکم ما چې مې کتل چې کامیاب سړی دا نر دې که ښځه ښه نر ښځه ګورې زه به اوس تا سره جوړ شم السلام علیکم شهرو واه یاره وام دا تا ګره شاسم کړی چې دا دې سره دا چوکي وام چې پر یاره راتلم له هغه مولې ته او په یو دا ډېر والله بخیر اوله څه جوړ راغی زه خو داسې حیان ماله شم دا کارونه خو چې ګرده خلاص کړي دي همداسې څنګه د حالې کنې وه دا څه وایه نسي جانه وام زه خو چې پر ودانۍ وایم رښتیا چې نوم دې شهرو او دا څه کوې نسي جانه د کوچنیانو کارونه مه کوه یاره راولاړ شه دغه ستا ځای دی ښه دلته کښېنه یاره دغه ځای به ستا مې شهرو ښه راولاړ شه دلته کښېنه دا چمونه مه کوه زما ځای دی اوس خلک راځي یاره
يا شيرو وام دوالسه زوخو جمنم باخذ بعد لا صدق الصلاة مننه نسمجانه كورلدان كده يا ما فيستو دغوره تسكارنا نرتكو ما فيش خغوره اي وخبرين فيا وساته انا جدا شمونا مكو ياره ما قلت على دي دكتور مش راجو لما انت خلصت الزمن يا جرسا او ترى يسا خلوات بلاغه بخواني نمونه ما يدوي واسمك يا اخي نمونه تدعي خوانك نو چې داس خبره ده شیرو دا خنم زمانه دی خوښ و په غوړه ستا په یاد په غوړه کې کتاب نوم یاکري هغه نوم زما ډیر خوښ کوم نوم البروبوزل راغله مو معرفت سر بروبوزل دا دې ښه خوښ صايم زوخ برسنه صاحي نوم ياكي ما احتاج اقول لك بروبوزل ما اعرف بدأني لازم يجي اتصل خبانيه شعر فاق بدأني تخنيق زبايو تغوى كمان عشان يبقى شنو څه درته ویله پهلوانه ولا تا ګوله ماته خوند نه کړه د خبر څخه دا معلومېدله چې دوستي یې زړه نه غواړي یوه بانه او بله بانه بیا راته کوله خیر خدای مهربانه دی بل ځای به پسې وګرځو ښه ځای به پیدا کړو دا موضوع ور مخه تا کوه پهلوان ښه وایي وایم چې زه ژوندی یم په کیسه کې مه کېږه داسې ځای به در پیدا کړم د خیره چې ټول عمر به دې ژوند سم یې ښځې کم لږ دي خیر کاکو دا د قسمت خبرې دي هر ځای چې مناسب سو هلته به انشاءالله یاره تا ګوله سم دم سړی مخ ته ناست دی موږ تاسې په نور ځایو پسې ځغلو زوروره څه مطلب پهلوانه ستا په خبره زه پوه نه سوم مطلب مې دا دی تا ګوله کاکو در ښه یم کاکو ته ولې ځان دورې دورې که چې ناکې مو دورې دورې ځغله په کور کې خو ته م یو پېغله لور لرې ولې ته دوستې نه ورسره که پهلوانه سیده زه خو پېغله لور لرم خو موی لکه وا کاکو اتاګل غوندې سړی په پیسو ولاکه پیدا کړه بې له هغه هم تاسې سره دوستان یاست دا دوستي به مو نور هم سره ټینګه سي زوروره لور او خور خو هغسې د بل د کور ده زه خو وایم د اتاګله سره دوستي وکړه هم به ستا ژوند برابر سي هم به دې د لور ژوند برابر سي او هم به دې د دې سیمې خلکو ته سترګې لوړي چې اتاګل غوندې سړی دې زوم چې زوروره خیر پهلوانه ستا کور ودان رښتیا اتاګل خو زما دوست دی بېګانه نه دی خو بیا به هم زه په خپل کور کې یو صلاح وکړم رښتیا هم چې اتاګل غوندې سړی خو زه نسم پیدا کولی هم بیا یو صلاح او مصلحت ته ضرورت شته السلام علیکم سمه جان کا کو سال دی جوړیا په خیر یا وعلیکم سلام ګلو دا چرګان څه پکه ولا دا مې سمه جان کا کو بس اجته مې ول ما دا چرګان به ټینګ کوم خراب یو سم واجر دا سمه جان کا کو پیسې به ډیر را باندې ما سړی د خدای دوست دا باور ونه خرڅه د خدای دوست خدای ته مې دغه کړه ګوره چمپان مې مشکې دی دا ولې شکې دا د خدای دوست پر لارې را روانم بس کله را پښتو مستی درف گزارې کړم بس د خدای دوست چمپان مشکې شه بس کلو والی خوش خو نه کړې چی شي څوک یې والی چیرې والی سمه جان کا کو بس کړ تا اوس نو ولې زه بس کلو والم ماشه ما شول بلې والی زه والله وای درشاو په دغه کوڅه کې چې وسره روانم حالت یې ووالم بس کله چې داسې راځغلی مخ ته یې نه کتل تر ته وګوره په دا چپل کې مې بسکل بند سول ته یې وغورځولم شه ته د بسکله خبرې پرېږده ته راکړه دا چرګان دا تا زه خرڅومه
او سمه جان کاکو دا خو به دې غلا کړې نه څه شي سمه جان کاکو دا خو به دې غلا کړي نه د غلا چرګان زه تا ته پیسې راوړم کامیاب سړی وای د 300 خلکو نور نارې راځول د خپل کور چرګان مې ورور درته رایم وړه عجب سړی دا خو به دې غلا کړي نه ته راکړه دا په څو څور که دا د خدای دوسته سمه جان کاکو موږ ته ایستی ولا که نرخ راباندې مې شمار سوچ حساب کړه ستا پور راباندې د خدای دوسته په دغه خاطر مې راوړل که نه کور به ولاړ وای هغه هګۍ موږ خوړلې بس ما 800 در باندې دي دوی دواړې په 400 در حساب هم 400 به مې نور پسې دا څه وایه سمه جان کاکو یو څه نغدې م راکړه وروره وایي دا چمپل مې څیرې شو دا چمپل ګنډم باندې وروره بالا نه ارزي ته څه وایه کوچني چرګان دا کم ګټې چرګان دي دا اوس کوچني د تورته وګوره خو لکه پیل دغونې ده یا کوچني وای پرېږده بابا 400 بالا نه خیر به الله چې په هر څو حسابې یو څه نغدې راکړه نغدې نسته بیا سبا در کوم اوس دا چمپل مې څیرې د خدای دوست دا چمپل ګنډم ناکي مې ولې وایي دا په ګر ښار کې لس پچې ګرځه په داخل کې څونه سالي ته داخل ته ګورې چې سودا مې نه ده کړې او وای سمه جان کاکو یو 500 افغانۍ خوراک وپیدا دا چمپل به په وګنډم دغه زه اوس په ګر ښار کې لس پچې وګرځم اوس مې ما 800 در باندې 400 دا حساب کړم 400 مې نور دغه یو 500 مې د سهاره سودا کړې ده بس دغه یو 500 سید مشتغل ماته وګوره سمه جان کاکو یو خبره درته کوم د خدای دوسته داسې نه چې دا یو نیم مخلوق ته وایي چې دا چرګان در باندې خرڅ کړه دا موږ په دا خطر ته راوړل د خدای دوسته ستا پیسې را باندې بس یې د چاته نه وامه اوس مې 400 پسې درلې 400 په دا چرګانو کې دغه شوې 500 چې برته یو بیخي سید د خدای دوسته ګوره خو سړي ته چې در خوله دا راونوځي ګوره موږ د ابو عزت خلک یو هم سبا به خلک وایي چې ګوره وپیدا هم چرګان یم دونې مفلسو چرګان د کور راوایسته خرڅ یې کړه ګوره ګلو غلا کړي خو به دې نه یې بیا هم دا خبرې مه کوه سمه جان کاکو خو ما درته وویله چې مال دا مې غلا کړي نه د خپل کوره مې راوایسته خو په دې خاطر هم چاته مه وایه چې دا ابو عزت خلک یو هم سبا خلک ونه وایي وګوره داسې مفلسو چرګان یې راوایسته خرڅ یې کړه او دا په سرای کې دننه یې لکه خدای دوسته بس صحیح ده پوه شولې زه الله دې غم مه راکړو کور دې ودان ګوره هم سړي ته یې خوله راونوځي نو صحیح ده ځه سمه ده چې تاسو وایاست وایم زه خو د راتاګل لور څه کوې وایم خپل سر تر قربانوم خدای دې مې یو ځواني راسره وکړي د چی شي ځواني وایم هغه مځکه چې زه کرمه هغه دې و ماته راپرېږدي او یو 10 لکه افغانۍ دې راکړي وایم خو زما معلوم و تاسو ته معلوم دی دا څه وایه کاکو هم ځکه غواړې او هم 12 لکه افغانۍ غواړې ته اوس دوستي ورسره کوې که دښمني دونه پیسې تا لیدلي پهلوانو دوستي ورسره کوم دا پیسې مې په دې خاطر وویل چې زه بیخي لوېدلی یم په خدای د کرایې په کور کې مې ژوند دی د خپل وراره سره پروت یم د سردار سره او بل دا دی چې هېڅ شی ولاکه لرم پوروړی یم بس پهلوانه بس کاکو 10 لکه خو به تا راته ویلې تا د 12 لکو راته وویل زما او ستا د دنیا حساب چا سره کړی دی نور څه وایه بس نور هېڅ نه وایه نور چې هېڅ نه وایه زوروره واخه ورکړه شیریني چې زموږ هم خوله خوږه سي الله دې مبارک دې سه خیر اوسې مبارک دې ستا ډنګلو وبارې ستا جام مبارک سي